بسم الله الرحمن الرحیم. شپږمه برخه. پوښتنه: کله چې کلیسا ستاسو په اسلام راوړلو باندې خبره شوه نو څه عکس العمل یې وښودو؟ جواب: زما په اسلام کلیسا او ټول واکداران ډیر زیات خفه شول او ډیر کوښښونه یې وکړل چې ما له دین څخه مرتد او بیرته وګرځوي. په همدې خاطر د سوډان د بهار او داخل دواړو څخه راته ډیر هیئتونه راغلل. په ما یې ډیر زور او فشار راوړ او زه یې له ستونزو سره مخ کړم، خو په دې بریالي نه شول چې ما له اسلام څخه واړوي. څرنګه چې ما اسلام د خپل تحقیق او قناعت په نتیجه کې منلی و، نو د هغې فشار په دې بریالی نه شو چې ما له اسلام څخه وګرځوي، او زما باور نور هم په اسلام باندې زیات شو او هغوی نامراده شول. کله چې کلیسا له دې لارې ونه شو کولی چې ما له اسلام څخه وګرځوي، نو په مرګ او وژلو یې وډارولم. څو کسان یې زما د وژلو او ترور لپاره وګومارل، خو بریالي نه شول. په همدې خاطر زه اوس لویدیځې هیوادونو ته سفر نشم کولی چې له ترور سره مخامخ نشم. زما د قوم خلک له ما څخه ساتنه او دفاع کوي. یو ځل پر ما تروریستي برید وشو، خو زما قوم له ما څخه دفاع وکړه او زه خوندي پاتې شوم. د اسلام راوړلو څخه وروسته زه دا احساس کوم چې زه د الله جل جلاله تر ساتنې او حمایت لاندې یم. د دې ترڅنګ زه د یو مسلمان په حیث په دې عقیده یم چې مرګ حق دی او د هغې څخه ویره او ډار نه لرم. څوک چې د اسلام په دفاع کې مړ شي هغه شهید دی او د هغه بدله د الله جل جلاله سره ده. حال دا چې یهودیان او عیسویان د مرګ سره نه، بلکې د ژوند سره عشق او مینه لري. پوښتنه: کله چې تاسو اسلام راوړ نو بیا د خپل راتلونکي لپاره څه پلان او پروګرام جوړ کړ؟ جواب: د ځینې کتابونو په لیکلو مو پیل وکړ. یو کتاب مې ولیکو ولې ما اسلام راوړ. بل کتاب مې په اسلام کې د عفو او بخښنې په هکله ولیکو، او دریم کتاب مې په مسیحیت کې د بدعاتو او خرافاتو په اړه لیکلی دی. ما خپل ځان اوس د دې لپاره وزګار کړی دی چې نور خلک د اسلام حقاني دین ته راوبولم. همدارنګه د خپلې ادارې او ټولنې له لارې د سوډان د پراختیا او جوړولو لپاره کار وکړم.